د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست د دغه ولایت د جلیز ولسوالۍ هغو اوسیدونکو ته د کورونو د رغولو چارې پیل کړي چې کورونه یې په تیرو سیلابونو کې په بشپړ ډول وران شوي دي. دوی زیاتوي چې د بېلابېلو مؤسساتو سره په همکارۍ 72 فامیلونو ته کورونه رغوي. شاوخوا ټول 72 کورنۍ دي او د دولت د خوا دوی ته ځمکې ورکړل شوې د همکارۍ مؤسسې په مټ باندې کورونه جوړیږي چې اوس په الحال د دوی کارونه تقریبا 80-90% ته رسیدلي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکو نږدې ورځو کې به کارونه بشپړ سي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي سیلابونو یې هر څه له ځان سره یوړل او وایي هغه کسان چې په خیمو کې ژوند کوي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دوی له اسلامي امارت نه زیات خوښ دي چې کورونه ورته رغوي. 21 نفر، 1-2 نفر از پلیس، 23 نفر شهید، دیگه زخمی ها خود زیاد بود. خیر یعنی تو در خواب مردم گیر که گریختام نتونستن، خانه تخریب شد، ملک و زمین، گاوداری و گوسپنداری مردم بود، مالداری کلش از بین رفت. تشکر میکنیم از کلشان، خوش هستیم، از حوادث هم خوش هستیم، از امارت اسلامی هم خوش هستیم، از هم مؤسسه از کلش خوش هستیم، کمک کردن برای ما، رسیدگی کردن. د ویلو د چې 4 میاشتې وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلیز ولسوالۍ کې درانه سیلابونه راووتل چې له امله یې 10 کسان مړه، په سلګونو کورونه وران او په زرګونو جریبه ځمکه یې ویجاړه کړه.